تحصیل یافته ځوانان د دې نه دا چې په حکومت کې داخل کې کار کوي دې نه باید دفتر څومره د نظام پلوي ځوانان شي او بېګا شپه د دوی په کور ورننوځي دوی ولچک کوي ځینې بیایي او د ولچک نه وروسته یې 4 شهیدانۍ دا پېښه جنګي جنایت دی دې ته ورته پېښې ټولې جنګي جنایتونه دي د دې مسؤلیت د حکومت په غاړه دی حکومت په غاړه نه دی غاړه دی ولسمشر د امنیتي قواو سرقمندان اعلی ځان ته وایي او صفر قطاع خپل ځان د امنیتي قواو برخه ګڼي یا به ولسمشر مسؤلیت د مشرتابه غاړه اخلي تحقیق به کوي مګر د نورو تحقیقونو په څېر نه یوازې دا نه چې دا نن دغه ځوانان نه ښیي به چې او یا به وایي چې صلاحیت یې نه لري د دې دا یو یاغي باغي ډاله ده او د ورباندې وصل رسېږي نو چې خلک پوه شي په دې شکل باندې چې هره ورځ ولو که دا جرم هم ولري اول خو دوی هر یو معلوم ادرس درلودی هر یو وظیفې درلودی ونیسه د هغې ځای نه بیا چې کور ته راننوتې ودې نیوه د دې ملک قوانین دا وایي چې بدون د محکمې بدون د محاکمې یو څوک حتی په سپېړ نشي وهلی څه ورسېږي دې ته چې هغه احد د مجازات چې د قتل مسله ده دا ځای په ځای په هماغه ځای کې فیصله وکړي که دا چېرته مجرم و دا 4 5 شپږ چې وړي وو بیا څنګه ول راخوشي کړه او که مجرم هم چې وړي وو محاکم دا ملک لري څارنوالۍ لري جرم یې ثابت کړه اعدام حکم پرې وکړه ویې کړه د محکمې په حکم ولو که دوی جرم هم درلودی بیا هم دا جنګي جنایت دی په اساس د قانون د دې ملک په اساس د دنیا د ټولو قوانینو د یو ورور د حج نه راځي د حج په خوشحالۍ کې دا نور ورته راټولېږي او دوی په کور چاپه اچوي نیسي یې ولچکیه د دوی په لاس کې دي د دوی په اختیار کې دي پلار او 2 ورونه او مېلمانه ورنه بیایي او دا وروسته دوی شهیدانوي دا واقعه روس لومړنۍ هم نه ده او متاسفانه چې دغه رقم وسلوال مونږ په خپل ټولنه کې ولرو په هر نامه چې دي دا به وروستنۍ وي د دې او داعش ترمنځ فرق څه دی حتی په اطرافو کې هم په داخل د دې ښار کې د دولت مسؤلیت که امنیت نه دی هغه احساس خو به ورکوي چې حد اقل د ما نه مسؤل یې که د بل چا نشم ساتلی نو د ما نه احساس د مسؤلیت وکړه دا نه وه پېښې دا ورکوي چې هېڅوک په خپل کور کې مسؤلیت نه لري دا نو وزیر ته محترم دا به څه کېږي که داسې پېښې تکراري کېږي یا به دولت اقدام وکړي او یا به داسې پېښې به کېږي چې نه د ملک دپاره نه د بل چا دپاره دوی د داعش په نامه د دوی په کور ننوتي وو آیا دا د داعش د تقویې حمله وه او که داعش د دفع ته بېګناه کسان وژنه هغه نور ورونه چې پاتې کېږي هغه به څه کوي ځي به داعش سره به یو ځای کېږي بدل به اخلي دا خو داعش د تقویې حملات دي